أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنت سمنا لعنت دا من الله رحمت نه کېدل او تقریبا قران او سنت کله سره مطالعه کی اهلین په دې باندې کتابونه لیکلي شډیر اسباب دي چې انسان هغه وکړي نو بعد دغه به دي انسان له الله لعنت متوجي کیږي وجه شرعي علاج دغه تکلیف بیان چې کله انسان بغیر د سبب نه خفه کله چې انسان خفه او زړی قدر عقیده نو قران کې الله دغه علاج خو دلې ذکر کاوه الا بذکر الله خبردار زمونږ الله به ذکر باندې اطمینان دي زون لري شي ذکر رب العالمین کو بهترین ذکر قران دی کله به مدا خبر نقل رحمه الله وی چې کوم انسان ډیر خبشي نو هغه سورې مریم او سورې یوسف ولولي امید لري چې زمونږ الله به کیسه بلې ورته خوشالي راولي قران دار خوشالي کتاب دی او عام سبحان الله الحمدلله دا کوا مارکیټ کې د دکان کرایا 3000 کلدار دا یو کس $70,000 به شکی ورکی به کرایا زر راځي صاحب د حدیث وخت تک متوجه شي به تور مثال دا کور دی اې دې کور کرایا د مې 10000 روپۍ ده خو تعالی وای ک چیرته مخکې مال سره پیسې وګرا کړې اویا لکه اتیا لکه یا 10 لکه به به تعالی یو 100 روپۍ به کیسه کرایا مقرر کړ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کل قرض کم یو قرض ګټه راکله په هوره بندا سودی ری خبره پوښوي دې سلويک لکه کالدارو دې دیشه کالدارو د شکار مونږ وکي چې د الله زرونه خبره څو زرونه راوسته رسول الله هم دقله سود ویلې دي کوم مولای چې د هلي ملي کې موږ دې مولانو خبره نه منو نور تیاری زمونږ دین هغه الله او رسول له قران او سنت ته چې دې دوه موږ لکه خبرداري راکړي کدا ټول جهان په یو طرف باندې ودرېږي موږ سره هیڅ کې ودرېږي موږ رسول الله خبره نه ولاړی د الله نبی فرمای وکم قرض چې ګټه راکله هغه سود دین او د سلويک لګ روپۍ دومره کار وکي چې د الله زرونه د کور کرایا د دکان کرایا زر ادریس الله وسه د الله او د الله رسول بنس اندق سود دی رسول الله فرمای د سود یو روپۍ چې انسان اخره د دومره زول لکه 15 درش کړي چې د مور سره زنا وکي دا چې کله مرشد صاحب به معلومات کې یو څوډیر لاره چې دنیا قران کریم رب العالمین فرمایي داس ما دشمن دی هغه درې معناګانې دي یو معنا چې پرځه قیامت بل الله رسول در مقابله لري وسی دویم د دې شتخور انسان یو عمل الله په دربار کې قبليږي نه دریم موږ الله تعالی ذهن راکې چې اي خلکو دې شتخور په مقابل کې وجنګيږي رسول الله فرمای وکله چې معراج ختمه یو قوم ورته چې د خېټو کې ماران لړمان پراته وغټ غټ جبريل مې ته پوښتنه کې داخله شو دي ودا اهل الربا شتخاري دي وی به مول د خېټو دومره غټي ولکه تعمیرات شو کوم طرف باندې بخېټه کاګه شو په مقه طرف باندې ملاکو خوړو دا چې صاحب کله مرشي به تعالی ارمان کی ارمان بدرجه قران کې څنګه له ناشنا خبره کړې ده چې کوم شی په سود باندې بنا شي هغه مال کمایي او چې کوم شی په شریعت باندې بنا شي هغه مال زیاتي څه مطلب یو لک په 2 لک باندې ورکه ظاهري خو تعالی 3 لک روپۍ شوي چې کال تیریږي خو رب العالمین ویل چې کمیږي منګه مو شي کمیږي او 100 روپۍ د سره په هغه کې رسول صدقه کړي نه سو پاتې جو ظاهري کمی دي خو محمد رسول الله فرمایي چې زیاتیږي منګه مو زیاتیږي نو صاحب مال ځان لکه ماما په دې طریقو باندې بلار شي بیا به نه خوندونه والی هغه دنیا باندې برباد شي او 15 درس کړه د مور سره سړی زنا کې څومره سخت ګناه ده او لوی سود په سودونه کې هر مسلمان سړي بیزتی دې کاتو متو ځان ساتل حلال بیان حلال معلوم دي او حرام معلوم دي منځ کې اشتباهي شي دي ورڅ ښکار دي جنت ته دخول او جهنم ته بچ کېدو اسباب بیان کړي دا خو ادم شو غزان سره اجمالی څو خبره یاد ساته جنت له انسان داخلي شل کار په انسان باندې پکار دي اول قوي او صحیح ایمان دویم په مانځ کې عاجزي دریم چې کله انسان د خپل شبه حفاظت وکړي څلورم د خپل فرج حفاظت پنځم د امانت لحاظ شپږم د لوس پابندي ووم د مانځ حفاظت اتم رسول الله فرمایي خلکو له خیر ورکول نهم رسول الله فرمایي شکل د جوړول چې تاریخ خلکو ګوري رسول الله راځي لسم چې عمر دی وګړي په شریعت کې ټول تیر شي ایو لسم د قران او سنت د چتر لاندې ژوند تیرول دولسم په مسلمانانو پاک دامن انسانانو باندې بدنامه نه لګول د لکه رسول الله په ملګرو باندې صحابه باندې نور اولیاء باندې د لسم د دوه دوستانو مابین کې جدایي نه راوستل سوال لسم چې کله در باندې مشکلات راشي صبر کوو چې کله در باندې رحمت راغی نعمت راغی شکر کوا پنځم د خلکو په ژوند کې اسلام نه د الله د رضا لپاره شپږم چې کله در نه غونډین خوشاله ولسم چې بادشاہ دروغ ونه وای اتلسم چې کله پاک دامن انسان ګرځي او نو نسم چې کله ډیر اهل عیال الله درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي او شلم چې کله په معاملاتو کې نرمي کوي دا شل کار چې دی وکړل الله به د جنت داخل کې دا خبره د الله او د الله د رسول الله او کدا شل کارونه دی ونه کړ رب العالمین بری جهنم نه ته بوزي وښنه ګوري مرکان چې بجرګه کې پیسې او روپې واره آرام دي کنه سو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د مسلمان سره مال حلال نه دی الا بتوی بنفسي او کما قال مگر چې هغه تعالی په خوشحالي درګي سم خیر له پیمان ودا په خوشحالي ورکي
که په خوشالي ورګي خو جنگ نه مخکې په کار تعالی درکړي وي دا د شي حرام دي چې د دینه بل حرام شي نشته یعنی مثلا خو پوه شوي الله رسول ته حرام ویلي چې په دې باندې کوم بدن رالوي شي رسول الله فرمایي لایق دي چې الله د جهنم کور باندې وسوځي چې په دې باندې کوم بدن رالوي شي رسول الله فرمایي یو عمل مله نه قبلي صاحب دین ځان ساته یا دین دی د مړي سره په خبر کې لوټه کریمه او قران او دا صاحب دا قران کریم چې مسره دفن کې کنه خو چې په دنیا کې عمل پینې کړي هیڅ کار انت نه کوي دنیا کې کار پکار دی دا لوټي موټي او باغې باندې بسم الله او شین لګل او به دې مړ لګي خدای او به له پتیګه ورته ورګه په یو بغل کې وي دا چې کله راځي شنو د نظر په ورواچوي نو ایس ورته پسین کې لا اله الا الله دا رايات شو به جواب ورکړي کامیاب شي دا اوس د امتحان سانند نقل چې په دنیا کې دا کارونه کوي چې په دې دنیا کې د خپل نظر په قران کې بن کړي نه هغه دنیا کې د قران نشي د جهان تفسیرونه سره څو کېږي ګور کار نه کیږي دا بدعت نه لا ویلي نه رسول ویلي نه صحابه ویلي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه مالک شاه شافعی احمد بن حنبل اچھا دا خبرانده کړي اسی مصنوعي طریقې د زړو خلکو چا چې دا کارو کې دا ګور دینی نقصان کور واقع شو د مسلمانانو کافر جنت مبارکي د تفسیری مسله ده چې جنت و جنت لجو کې بنس اختلافي لیکن صحیح قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموعه الفتاوی کې لیکلي چې دا به جنت لږي نو به سوال دا ورته چې دا جهنم له چرته لا شیخ د ور نه پیدا نور څنګه سوځي جواب دار او خامخ تر اوله سړی پیګوله هغه دردمن کی کنه درمن کی سره دې شمګم د خاور نه پیدا یو هم د خاور نه پیدا الله په کې دا حصہ چوي دویم جواب خطیب شربینی کړي لري اگر کدا د ور نه پیدا خو رب العالمین دغه بدن نه دي شکل کړه اسمو بدن نه او ډو کې وغیرہ د جوړ کې به جهنم فور باندې سوځي دلیل په دې باندې چې جنت به اومسي دراجه قول لري بس کسړی هغه امامت او وازن دي شنه مخامخ شدا بدر کې متشریع شمره کله چې کلمه ولې جنت داخلي او مسلمان صاحبہ من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولكن مع الشرائط واجب دي کارنه چې لا اله الا الله دی او خلاص جنت ور داخل شه داخل کرامي او مسلک دي هغه بداول چې لا اله الا الله دا جنت ورجي دي هغه په نسبت منافقان ټول جنت الفردوس کې پراتی دي عبد الله ابن ابي ابن سلول چې د محمد صلی الله علیه وسلم په باندې د بدنامي تهمت ولګاو دا هغه په نسبت دام جنتی دا جنتی دا جهنمی دي لا اله الا الله ویل دا چابیره چابي کې غاکونه دي جګواله دي ټټواله دي مونږ دي روزه ده دعوت دي جهاد دي اسانه خبره ده نه ده کشف الغطاء د کتاب ځان لوخله وې د شیګانو سره ناس ولاړه او په یو کاسه دسترخوان خوراک څنګه 50 کلدار کېږي د بار مکتبو کې شته د الله درزه لپاره د کتاب واخلې کشف الغطاء پرده لري کوله د شیګانو قبقلانو نه تاسو به د معلوماتو شي چې شیګان د الله سره څومره قران لري رسول الله سره صحابه سره او مسلمانانو سره ډېر خراب خلک دي د الله سره د شي عقیده لري نعوذ بالله من ذلک چې موږ د دولس امامان د رب العالمین ډېر اوچت علم لري زمونږ الله بارک د بدا عقیده پرونی نو هم دانه چې څه لور له بسمدا کوي د کتاب څنګه لولې پښتو کې ډېر جامع او سری سوالې ده ارسل باندې فویګ روانه ترجمه شوې ده لیکل شوې دي کشف الغطاء د بار مکتبه کې وایي د ټلیفون لور باندې کارتونه وغیرہ اخلو راځي 500 بینن باندې باندې خرج کړي محمد رسول الله د ملګرو بارک دې خلکو کما عقیده ده نعوذ بالله من ذلک ډیر دې خبرې داخله دي چې ویل دي سړی تاسو ته ویل نشي یو خبر اسه مشمره خبر تاسو له کومه تاسو به خپل دا کتاب والي نعوذ بالله من ذلک او نعوذ بالله من ذلک مخکې موږ ویلو چې د اسلام دویم نوم هغه عمر دی دوی لیکي عمر رضی الله عنه شو هغه کې د شو مرزو چې ځم باندې وي نارینه سړي اچول نو چې دې سړي عقیدت به خلکو عقیدت به ګوره چې دا خبره بالکل سړي ویل نشي قسم دې سړي ځان له کوټه کې ناشتي او اصلي عبارت باندې نظر ورچې د څومره جرأت کړی چې دا خبره کړې ده زړه به په ودر دی چې اقا عمر چې هغه محمد رسول الله خلیفہ اقا عمر چې شلیری زید هغه د نظر برابر راغلی ده وحی راغلی ده اقا عمر چې هغه اسلام نوم دی اقا عمر چې هغه سره چې مینه ولر دا به جنت داخل شي اقا عمر چې په دنیا کې ورته الله جنت زیری ورکړه ایو سره دا هغه سره وران لردا کتاب ځان ول به تفصیلی معلومات پکې دي ان شاء الله بالکل ما تاسو دا وعده کړی چې بس جنت تذکرہ کوم ځای ګراله دا بر خیر ذکر کوو که سړی په تور مثال په منځبانه ولاړ یو دا شی حدیث ابو داود کې راځي به راپوزل شي ونه او حرکت وکا چې ګل لړ به خبر او تاسو غمال تکوا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د توحید لپاره وش په ورس داغه پیدا کېدل په دغه دولسم درې بوله اوله در شي یقیني دقیقه معلومات نه لري الاستيعاب چې ابن عبد البر دا خبر ذکر کړي غالبا نه درشم بر صفای
د وفات مسلې ده لیکن د پیدایش مسلې یقیني ده څوک وې شه دی څوک بل نو د رسول الله د توصیف د لپاره چرته و ورځ وښ په باندې کار نه کیږي عائشه به فرمایي چې په هر مجلس کې دغه تشکیله په کار ده د پیدایش مسلې په دې باندې یقیني نه ده لیکن د وفات مسلې ده